افغانستان په تیر یوه کال کې رئیس جمهور پیشین افغانستان را ترک کرد. دغه درنو فتح مبارکي وایو. زه مجبورم له افغانستان وایستل شم. مردم سلام میکنم که با آرامش در خانه های خود باشند. د دې قوم بهترین رهبري په ټول افغانستان د اسلامي امارت د واکمنېدو کال بشپړ شو، خو د عامو افغانانو سیاسي او اقتصادي چارو شنونکو نیوکې بیا دا دي چې په تیر یو کال کې امارت هیڅ د پام وړ لاسته راوړنې نه لري. په هیواد کې د بیکارۍ کچه اوج ته رسېدلې ده. اقتصادي حالت خراب دی او د لوستو کسانو اندېښنې بیا دا دي چې سرنوشت یې نامعلومه دی. زندگی مردم واقعا د خلکو راتلونکی او سرنوشت که رښتیا ووایو له نامعلوم برخلیک سره مخ دی. زموږ ځوانان که رښتیا ووایو له داسې یو حالت سره مخ دي چې هیڅ نه پوهیږي څه وکړي او پر کومه خوا لاړ شي، او هغه کسان چې زده کړې یې کړي دي او یا یې کوي هغه هم په دې اندېښنه کې دي چې راتلونکی به یې څنګه وي. د خلکو اقتصادي حالت تر بل هر وخت خراب شوی دی. ډیری په دې فکر کې دي چې څنګه د سهار او بیګا لپاره یوه ګوله ډوډۍ پیدا کړي. له یوې خوا بیکاري او له بلې خوا د لومړنیو خوراکي توکو بیې لوړېدو خلک له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. ډیری هغه خلک چې څه ناڅه یې په یو کار ځان مصروف کړی دی وایي چې ګزاره یې ډیره سخته ده. هغه که مزدور کار دی، که موټر چلوونکی دی، که موچي دی، که هټیوال دی، ټول همدا شکایتونه کوي چې پر یوه ګوله ډوډۍ پیدا کولو پسې حیرانه دي. مواد اولې ټول قیمت شوي دي، خصوصا زمونږ خپله د ټکسیوان هم د دې موټر د تیل پوره کولو لپاره ډېر مشکلات د ما دپاره همدا اوس زما په موټر کې تیل نشته ده، خو ډېر داسې یو 2 لیتره 3 لیتره تیلو باندې خواده خواده ګرځم، یو 500 که کار وکړم نو 500 روپیو کې بیا یو 500 تیل ور واچوم، د 500 روپیو نه دلته یو 4 لیتره تیل کې په 4 لیتره تیل په موټرسایکل کې څوک نه اچوي نو موږ په موټر کې اچوو. کار نشته، غریبي نشته، صحیح ده، دولت صحیح ده، آرامي شته، جنګ پکې نشته ده، لیکن وضعیت داسې ده چې بیخي وږي سره مخامخ دي. دا اوس د ناستې ما 10 روپۍ کار کړی ده، که دغسې بېګا پرې ډېر وکړم 50-60 روپۍ په دې باندې موږ هېڅ شی نه پوره کېږي. روز به روز ورځ په ورځ زموږ اقتصادي وضعیت خرابېدو خواته روان دی او دلته هر څوک په دې فکر کې دی څو یوه لاره پیدا کړي چې څنګه له هېواده بهر ووځي. په امنیتي لحاظ که فکر وکړو د جمهوریت له وخت څخه ډېر ښه شوی دی، خو اقتصادي وضعیت بیا ډېر خراب شوی دی. د اسلامي امارت چارواکي بیا وایي په داسې حال کې چې اوس د تیر په څیر نړیوالې مرستې هم نه کیږي او له بلې خوا د رسمیت نه پیژندلو ترڅنګ له اقتصادي بندیزونو سره هم مخ دي، خو بیا یې هم په تیر یو کال کې ډیر څه کړي دي او ډیرې لاسته راوړنې لري. زموږ هیواد یا د اسلامي امارت تر قیادت لاندې ډیرې لاسته راوړنې موږ لرو او په دې کې ډیرې غټې لاسته راوړنې، داسې لاسته راوړنې چې د هیواد لپاره حیاتي ارزښت لري. د بیلګې په توګه د یو څو یادونه زه کوم. لومړی لاسته راوړنه تر ټولو زیاته لویه لاسته راوړنه دا و چې زموږ هیواد په بشپړ ډول باندې آزاد شو، مستقل او خپلواک وګرځېد. له دې سره په څنګ کې په 34 ولایتونو کې امنیت تامین شو چې له دې وړاندې به هره ورځ زموږ سلګونه ځوانان وژل کېدل او زندانونو ته به لوېدل او یا بې کوره کېدل. همدارنګه مرکزي نظام رامنځته شو چې د قدرت جزیرې د مذهبي او ژبني او قومي تفرقو مخه ونیوله شوله او یو واحد قیادت رامنځته شو په هیواد کې.
او همدارنګه اسلامي امارت په دغه یو کال په موده کې سره له دې له مختلفو ستونزو او ننګونو سره مخ وو. تحریمات باقي وو، کومکونه پیکه وو او په همدار دې ډول باندې د اسلامي امارت سره رسمي تعاملات نه وو پیل سوي او لوی تحول راغلی و، هېواد له لویې جګړې راوتلی و. بیا هم اسلامي امارت وتوانېد چې بې له دې څخه چې پر بهرنیو مرستو اتکا ولري د هېواد کلنۍ بودیجه یې له خپلو عوایدو تکمیل کړه او تصویب یې کړله، چې دا په خپله یو حیرانوونکی پرمختګ ده چې د اسلامي امارت پر ښه مدیریت او د هېواد د راتلونکي لپاره د یو ښه پلانګذاري معنا ورکوي. په افغانستان کې د اوسني وضعیت مسؤلیت د چا دی؟ ډیری شنونکي په افغانستان کې سیاسي تحولات د دې باعث ګڼي چې اقتصادي وضعیت یې لا خراب کړی او یو شمیر نورې بیا پړه پر امریکا اچوي او وایي چې د افغانستان د اوسني وضعیت مسؤلیت د امریکا پر غاړه دی چې له یوې خوا یې په غیر مسؤلانه ډول له افغانستانه پښې سپکې کړي او له بلې خوا یې د افغانانو ملي شتمني کنګل کړې ده. نړیوالو هغه ړندې او سترګې او کاڼه غوږونه چې افغانانو حالت ته ګوري او یوازې د طالبانو ته یا اسلامي امارت ته د جزا ورکولو په ټاس کې ټول ملت ته یې اور اچولی او افغانان د هغې بېوزلۍ ورځې ته ځي چې آخر زه فکر کوم چې دې ته راورسېږي چې نړیوال کله د دوی مرستو ته راځي نو افغانانو به هغه هیله نوره د لاسه ورکړې وي چې د نړیوالو د مرستو په تمه باندې. د امریکا لخوا په کابل کې د وروستي هوایي برید په اړه چې دوی پکې د القاعده شبکې مشر ایمن الظواهري د وژلو ادعا کوي، د عام افغانانو غبرګونونه یې راپارولي دي. چې په دې تړاو یې په کابل کې پراخ لاریونونه هم کړي او د امریکا دا هوایي برید یې د افغانستان پر خاوره د هغه هیواد تیری بللی او دا برید یې پر کلکو ټکو غندلی دی. نور دغه افغانان چې دي موږ پوهېږو دلته داعش چیرې دي، دلته القاعده چیرې دي، تا جوړ کړی دي، داعش تا جوړ کړی دي، که تا نه دی جوړ کړی تا په خپله اعلان کړی دي. دا چې اوس موږ ته احساس نسو کوی د خلکو څه دا احساس چې دلته داعش دی راغلی، دلته وزایري راغلی، دا ټول هغه خلک دي چې 20 کاله خواته مړه سوي دي او بل ته راغلي او دا داعش د جوړ کړی دی، که ده نه یې جوړ کړی خو د شواهد شته. د اسلامي امارت د تیرې وکال دورې په اړه په دې برخه کې د سیاسي او نظامي چارو کارپو نظر اخلو. متاسفانه موږ د امارت نه کورنۍ هدف معلوم دي او نه بهرنۍ، چې دوی کوم رقمه پالیسي سیاست د کورنۍ د کور دننه او د بهرنه لپاره دوی کوي. دا نشته. د کورنۍ اړخ دپاره موږ قوانینو ته ضرورت لرو، مثلا اساسي قانون، نور فرعي قوانین چې دې کې هم تر اوسه پرې کار نه ده شوی. موږ د قوانینو د حقوقي اړخه موږ یو ګونګ طرف ته روان یو، نامعلوم وضعیت خواته روان. د اسلامي امارت د واکمنۍ په تیرې وکال کې که څه هم چې له یوې خوا د اقتصادي ستونزو له کبله هره ورځ زرګونه کسان چې ډیری برخه یې ځوانان دي له هیواده وځي، خو له بلې خوا بیا هیواد ته د افغان شخصیتونو د بیرته راستنېدو کمیسیون په مرسته ګڼ شمېر کسان راستانه شوي دي. دغه راز د ښه امنیتي وضعیت له کبله د هیواد په لرې پرتو سیمو کې د بیا رغونې کارونه پیل شوي او ترڅنګ یې کورني او بهرني سیلانیان د هیواد ګوټ ګوټ ته سفر کولی شي او له تاریخي ځایونو څخه لیدنې کوي. عزت الله احمدزی، CMG کابل.